منې شو دیغه طرف ته شوق سړي پیدا کړي د نیکۍ په طرف هغه شوق تر منې کې د بدۍ په طرف باندې حلال دنیا به ډېرې دی به حرام نو الله تعالی وي په ته کې مې دا پیدا نه کړه چې دېغ شي نه ځان راوژغوري آثار الابا تظهر بالابا بس زمونو کې هم دغه مادت ویز قلنا للملائکة هغه وخت یاد کړه چې موږ ویلې ملایکه ولروز چې د سجده وکړي آدم علیه السلام ته فسجدو سجده یې وکړه الا ابلیس ونه کړه ابا منع یې وکړه فقلنا موږ ویلې یا آدم علیه السلام ان هذا عدو لك ګوره دا د خبیث دښمن ده ولزوجک د تا د ښځې دښمن ده فلا یخرجنکما تا چې ونه باسي من الجنة د جنت نه فتشقا بیا به په تکلیفو کې واقع شي دلته خوړلو چې کل شته ریبلو کرل نشته جنت خو صرف راحت ده نه کروندې شته نه اوبه لګول شته نه ریبل شته نه درمندان شته نه سفرونه نه غوږونه نه مسافرۍ او نه ستړی یو شی هم نشته کده یې وخوړه نو دا منه دنیا ته به بیا ځې او دنیا کې به بیا تکلیفونه تېروې مزدورۍ دې شپه ورځ لګیا یې په ستړې روزي ګټې ګوره چې دا دښمن دی دغه ونه منې ان لک ان لا تجوع فيها تا دپاره په دغه جنت کې دا مقرره ده چې په ټول ژوند به ته کې وږی نه شي ولا تعرى او نه به ته لوت شي په دغه جنت کې او انک ته لا تظمأ فيها نه به کې تږی شي په دغه جنت کې ولا تضحى او نه به دې ګرمي کې وشي په دغه جنت کې جنت دا د داسې اسود ګلوی ده لکه هلته وي چې ځواني شته سپینګیرتوب نشته خوشحالي شته خفګانونه نشته صحت شته مرضونه نشته نعمت شته مسکنتونه نشته محبت شته حسدونه نشته یعنی د دنیا چې څومره نقصانات او بیکاره صفات او بیکاره شی یو شی مغالطه نشته الله دا ورته ویلې خو امتحان د امتحان د الله اراده خو دغه و چې دنیا ته راشي د دنیا خلیفه شي ووسوسه الیه شیطان وسوسه واچول آدم علیه السلام ته شیطان داسې ورته ویلې دا د وسوسې بیان ده قال یا آدم ورته ویلې یا آدم علیه السلام هل ادلک علی شجرة الخلد ایا زه تا ته دلالت وکړم په یو ونه چې تل به ژوندی پاتې کېږي که دې وخوړه وملک لا یبلا او تا ته حکم دلالت ونه کړم په هغه پاچاهۍ باندې چې هغه ځایېږي نه همیش په پهیب کې وي فاکلا منها آدم علیه السلام او حوا انا خوړه کو دیغه میوه نه فبدت لهما سوءاتهما اول چې څنګه یو خوړه اثر اتکاره شو او عزت لاړ شرافت لاړ جامې لوچ شوې عورتونه ولد وطفقا يقصفان عليهما دواړو شروع وکړه آدم علیه السلام او حوا انا چې نکولې په خپل ځان باندې من ورق الجنت دي پاڼو دي جنت نه وعصى آدم ربه فغوا ظاهر الفاظ خدا دي چې نافرمانی وکړه آدم علیه السلام د حکم د رب نه په سبب د ویرولو دغه حکم یا په اجتهادي خطا سره نو فغوا چپ شو د خپل مطلوب نه امیش کې پاتې نشو خطا شو د خو خوراک په دغه نیت و چې امیش پاتې شي خو په مطلوب کې خطا شو دشتي وایستل شو اوس انبیاء په باب کې خو دموږ عقیده دا ده چې هغه معصوم دي ګناه نشته د دی الفاظ ګوري د عصیان او د غوا راغله ادغ خط او جداده چې حسنات الابرار سیئات المقربین عام خلق چې نیک خلق یو کار کی که په یوه انداز باندې د خدای هغه نږدې دوستان اکتفا وکړي د دې په باب کې یو جرم بلل کېږي په نبي علیه السلام تر نورو خلکو زائد عمل د قربانۍ واجب و که موړ و که مسکین و په عامو خلکو چې موړ نه یې نه و واجب د تهجد لمونځ په ده واجب و په خلکو باندې عامو باندې نه و واجب داسې خصوصي عباداتو کې زیادت و په د زیادت تر نورو خلکو نه مقام جګو صرف که په فرضو د اکتفا کړی نفل یې نه کړی نو دا داسې ولکه ګناه خو نه ده په واقع کې حسنات الابرار موږ چې دا صرف 5 وخت لمونځ په جمع وکړو حسنات دي خدای پاک ښه عوض راکوي نور که نفل ونه کوم خو داسې خلک چې خدای ته نږدې خلک یي هغه که زیادت عبادت پرېږدي په دغه نیول کېږي شپه د خوب دپاره ده حضرت پیغمبر علیه السلام ته صحابي راغی د یو بل صحابي په باب کې ورته یې چې پلانکی ټوله شپه ویده یي تر سهاره پورې نه چې کېږي د شپې عبادت نبي علیه السلام ورته یې د دغه په غوږو کې شیطان باولې کړي دي صحابي ته څنګه به نه چې کېږي تهجد ته دغه په غوږو کې شیطان باولې کړي اوس نو خبره په دې کې ده چې انبیا غټ خلک دي رب کریم ته ډېر نږدې خلک دي دوی هغه اجتهادي خطا په دنیا کې نشوه ما په آخرت کې خو معاف دي ګناه خو نه ده
نور مجتهد چې خطا شي خدای پاک ثواب ورکوي، که حق ته ورسېږي دو چند ثواب ورکوي، خو دوی ته ظاهري عقد اعتاب متوجه ده. فاکلا منها ثم اشتباه بیا خدای پاک غوره کړ دی ربه رب دې ده فطاب علیه رجوع په رحمت سره وکړه په دغه آدم علیه السلام باندې الله تعالی وحده او سمه لارې ورته وکړه توفیق ورکړ. قال اهبطا منها جميعا آدم علیه السلام وویل کوز شئ تاسې دواړه د دغه جنت نه یا د دغه اسمان نه ټول څه معنی اولاد خو په ذهن کې و چې اولاد هم ورسره بیا پیدا کېږي. بعضکم لبعض عدو ځینې د تاسې به د ځینو نورو دښمنانې څوک په مسلمان دي څوک په کافر یو د بل به دښمني. خو ګورئ فاما یاتینکم مني هدن که راغی تاسې ته د ما د طرف نه هدایت کتابونه رسولان بېرته مې هم دا در سره وعده ده اوس خو لاړ شئ د جنت نه. خو چې انبیا درشي کتابونه درشي فمن اتبع هدایه چا چې متابعت وکړو د ما د هدایت فلا یضلون به ګمراه کېږي په دنیا کې ولا یشقا نه به په بدبخته کېږي په عقبا کې په آخرت کې بلکې الله به سعادت کوي جنت به ورکوي. ومن اعرض عن ذکری هر چا چې مخ وګرځو د ذکر د معنا فان له معیشة ضنکا بېشکه د دې دپاره به زندګي تنګه وي په دنیا یا سخت عذاب په قبر کې. ونحشره یوم القیامت اعما راپورته به خدای د قبر نه په ورځ قیامت باندې په داسې حال کې چې دی ړوند وي. قال رب لما حشرتني اعما الله دا کافر بوي الله ته ای رب دما ولې د ړوند راپورته کړم وقت كنت بصیرا په دنیا کې خو بناوما ما ارتلی ده. قال كذلك اتتك آیاتنا الا بورتی همدارنګ لکه ذات چې وایي دغه شاندر غلی و تا ته آیاتونه د ما په نصیحت هاته پرې کې ویر کړی دی او عمل دی نه کو وکذلک اليوم تنسى نو تم نن ورځ پرې کو د شي په عذاب کې د خدای د رحمت نه وکذلک نجزي من اسرف دغه شان موږ جزا ورکو هغه څوک چاته چې اسراف کوي د حد نه تیریږي ولم يؤمن بآیات ربه ایمان راوړي په آیاتو د رب باندې ولا عذاب الاخره اشد وابقى عذاب د اخرت ډیر سخت او باقی پاتې کیدونکی. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا څوک چې د ما د ذکر نه علاوه غافل شي ژوند به تنګ. کوم ژوند؟ د قیامت خبر خو وروسته را روان ده. کوم ژوند؟ یا د دنیا ژوند یا د قبر ژوند. د دنیا ژوند به څنګه تنګېږي؟ د قبر ژوند به څنګه تنګېږي؟ نو حدیث مبارک راځي څوک چې په دنیا کې د خدای پاک د ذکر نه غافل شي الله تعالی به د پریشانۍ او د زړه تنګۍ سره مخامخ کړي، زړه به یې تنګ وي. که هر څومره دنیا ډېره وه ارام به درته نه وي پکې، طبیعت برابري به نه وي پکې، راحت به نه وي ورته، خوب و آرام به یې نه وي، شپه ورځ به سرګردان وي. څومره چې څوک د خدای د ذکر نه غافله کېږي خدای پاک د دنیا ژوند تنګوي. دغه تنګي ده مختلفو مصیبتو باندې اوړه، بې ځایه دعوو باندې اوړه، د مشکلاتو سره مخامخ کېږه، خپلوانو سره بې اتفاقي پیدا کېږه، په کور کې جنجال جوړېږه. د ژوند نه به په ټول ژوند باندې خوند واخلي. وی به ژوندی دنیا به ډېره زندګي به یې تنګوي. زندګي دا تنګي نه معنی چې رزق دنیا به نه لري، دنیا خو به ډېره وي خو لیکن ژوند به یې تریخ وي، ژوند به یې تریخ وي. دغه تنګ چې په ژوند پورې به ما ته دلته تېر کال سړی راغی وایي دومره د ژوند نه تنګ یم چې دا اوس په سایکل سپورم راتلم دا لسپېله لارۍ راغله یو وارې مې نیت وکړو چې دغه ته مخ ته ځان ور واچوه چې در باندې تېره شي مړ شي په دغه ځای باندې. ډېر داسې خلک ما ته راغلي پاټ نه 2 نفره راغله وایي چا ته تا ته تعویض ورکړی و یو چا ته هغه برمې وایي هلته یې موږ په ځای کې برمه ویله نو ما دا حال ورته ویل هغه ویل دلته ورشه د دنیا مې خواري نشته خو څو وارې مې د خودکشي اراده کړې ده چې ځان مړ کړم. د قندهار نه چې موږ میرابشاه کې هلته دا یې موږ چا ته ما تعویض ورکړی و دغه د زړه د تنګي د لرې کېدن دپاره. بل وخت کې راغی قندهار نه وایي چا چې موږ شکار کوو دا مجلسونه به یادېده هر څوک د ژوند نه دغسې تنګ ده چې د مرګ ارادې 3 که 4 تعویضونه یې هلته قندهار ته رانه یوړل. دا خو هغه خپل علم موافق درته خبره کوم یعنې تجربې نه چې موږ لیدلي دي په ژوند پورې دومره که نه ای موږ یو طالب چاته کیسه کړې وه وایي کوټه کې سنځاوی کې یو د مړ و ډېر سخت مړ و هغه ته ورغلي وو د چندې دپاره ډوډۍ وایي ډوډۍ ټیم و پلیټونه یې راواخېسته ډوډۍ یې کېښوه دلته یو ټیکهدار راغی دی د هغه سره په خبرو شو مړی راماته کړي په سترخانه یې پورې کړي خولې ته یې کړي
موږ خپله ترکاري خورو دا یې په دسترخوان پورې کوي خوري قسم د وایي که تر پایه پورې په ترکاري پورې مړی دغه اوس ژوند ده چې دومره د خولې خوند خراب دی د وچو د لندې مړی د رقم نه ورته لګېږي او څوک طالبانو ته راغلی و کشر بیا چې کور ته تللی و وایي طالبانو په چل چل کې ټوله مړی خلاصه کړه اول د غټ مړی وخوړه پس په دا زوړې پسې لګیا شو دغه یې هم خوړه په چل چل کې ټوله مړی خلاصه کړه وچه مړی به خدای پاک په خوند ورته کې پیدا کړي سړه مړی به الله تعالی په خوند ورته کې پیدا کړي په مسافریو په هغه کې به خدای سکون ورته پیدا کړي راحت ورته پیدا کړي څومره چې څوک ډېره دینداري کې دغومره به ژوند د راحت وي دغه نه غټ ژوند چیرې ده د راحت چې په زړه کې بېغمه شي سکون الله په زړه کې پیدا کړي په زړه کې مرضونه به هم وي لوږه به هم وي تنده به هم وي مسکنتونه به هم وي هر شی به وي خو په تا به بوج نه وي او چې د خدای د ذکر نه غافل اولاد به هم ډېر وي مال به هم ډېر وي قدرت خاوند به وي ژوند به دومره تنګ وي چې د خپل ژوند نه به بېزاره وي بېزاره د مرګ اراده وکړي دا غټ غټ مالدار خلک اکثره د نشي په ګولۍ ځان ته خوب ورولي او تاسو طالبان ملایان د خلکو هم چې ورپامې د خبرې ته چې المخستان سړی کتاب ور واخلي مطالعه شروع کړي د خوب په څه حل شي یو کوچي په ظلمت کې شپون و بیا سبق شروع کړی و نو هغه طالب ما ته ویلې چې موږ سره اوسېدو وایي شپون و سبق یې شروع کړه موږ به المخستان چې مطالعه شروع کړه ده به هم سپاره ور واخسته هغه چې څرنګه سپاره ور واخسته دی به هم ویده شو بله ورځ وایي سپاره تر ورکړه ګرځېده وایي ویله چې ما خوابکته شوه ژوند دې آرام شي ژوند دې آرام شي بس تاسو تجربه وکړئ ذکر کوي وظیفه کوي په یوه ساعت به خوب درځي که ټي وي ته ناست وې که سروزو ته ناست وې خوب به نه درځي خو د خدای ذکر چې شروع شي 15 منټو کې به سړي ته خوب ورځي ولې د خدای د رحمت نزول شروع شي سکون اطمینان راشي نو په دنیا کې هم د دغه خلکو چې د خدای د ذکر نه غافل وي ژوند یې تنګ په خپل ژوند پورې په عذاب وي ما ته څوک راغله دلته هم راغله داسې پېښه شوه او هغه ځای کې هم راغله چې د اولاد په باب کې راته ماته ویلې ته خیرا وکړې موږ خیرا خو نه قبلېږي چې خدای پاک هم تر خلاص کړي د اولاد په باب کې چې ته خیرا وکړه په دا ختم کې خیرا وکړه چې خدای هم تر خلاص کړي او په داسې طریقه هم خلاص کړي چې په بدۍ وانه وړو شرمندګۍ باندې وانه وړو نو د اولاد هم دومره تنګ شي ګلبابو توړی خو څه کوي خو به هر تقدیر دا خو د دنیا ژوند ده د قبر ژوند به هم تنګ شي نبی علیه السلام ویلې څوک چې د خدای د ذکر نه دنیا کې غافل دی الله به قبر کې داسې تنګي راولي داسې د لاس مبارک سره وروست چې د مځکه به په راځي داسې به سره نه باسي چې د پښتۍ یو په بل تېرې شي او ملایکې به په مقرر وي داسې ملایکې چې تعبیر په کڼو په ړندو شوی ده دا معنی نه به یې زړه په سوځي چې ویني یې نه به یې غږ اوري چې شفقت په وکړي وایي به یې په اوسپنو په مرتولانو باندې او دای به چغې وایي چې نږدې شاوخوا حیوانات یې ټولې غږ اوري یو انسان پیری نه اوري الله رحم کړی ده چې د دغو به زړونه وچوي چې هغه نارې واوري ماران به په مسلط وي نه نوي ماران به په قبر کې په مسلط کېږي داسې ماران چې یو مار دنیا ته افکای وکړي په مخ د مځکې به بیا شی نشي شي لکه اټم چې استعمال کړي الله مو دې وساتي دا یې وایي د دنیا د قبر زندګي تنګه ده هلته بیا دا زندګي داسې تنګه شي او چې څوک نیک عملی وي قبر به دومره ورته وشي چې څومره یې د سترګو نظر لګېږي چې څومره د سترګو نظر لګېږي دغومره به قبر ورته عذاب وي او د جنت خوشبویانې به ورته راځي ژوند به د راحت وي او آخرت کې خو یې ضرور عذابونه دي پسې افمن لم یهد لهم آیا پس نه د ښکاره شوی دغه کافرانو ته کم اهلکنا قبلهم من القرون چې څومره ډېر هلاک کړي دي موږ پخوا د دې عهد زمانو یمشون فی مساکنهم چې دوی تېرېږي د هغو په تشو کلاګانو کې ځایونه یې ویني اصحاب د سمود حجر په لیارې پراته دي د لوط علیه السلام قوم د ځای په لیارې پروت ده دوی په دغه لیار شام ته ځي راځي ویني یې او عبرت نه تر اخلي ان فی ذلک الآیات لأولی نهی بشک په هلاکولو د منکرینو کې ډېر دلایل د عبرت خو خاوندانو د عقل لره چې عقل لري خلیفه سمبرک یو وخت کې ماته د
نصیحت کې ویلې وای دا ډېر زړه په خلکو پورې ما خوره ډېره خواري ما پورې کا احمد ضیاء خلیفه سمرک الله دې جنت الفردوس نصیب کړي دا موږ حرص خوا ډېر اوس هغه د سر او د وجود کمزوري ډېره شوه چې تقریبا اکثره اوقاتو کې به ماسپښین نه زه ملګرو سره وظیفو لګیا شم خصوصا د جمعې په ورځ د مازدیګر تر اذان زه نه یم جګ شوی بیانونه او وظیفې او ژړاګانې او دا شیان ده راته وویلې وایي دا مه کوه بیا یې دا الفاظ ویلې وایي کمبخته یې په ځان تجربه کوي بدبخته یې په بل تجربه کوي ما وایي په ځان تجربه کړي ما په د خلکو پورې دغسې زړه خوړ نن دومره بېوسه یم چې یو چاته مخلص ته متوجه نشم کړی خو دا اکثره بېوفا وخته موږ زړونه پورې وخوړه دی چې چیرې په کوم شي واوښته بیا یې موږ ویر کړو د خدای تعلق او هغه دینداري دا سلسله یې پرېښوه موږ وایي زړونه ځانونه پورې ویلې کړه ویلې قسم د الفاظ یو ورځ یې وخوړ وایي خلک به چې د خلیفګانو خوندونه واخیسته ډوډۍ یې وخوړې هر څوک مېلمستیا ورته کړي وایي خلک ډوډۍ خوري خو ډوډۍ موږ خوري موږ وجودونه مو قسم د وای پورې ویل کېږي خو اکثره وایي داسې بې وفا شو چې هېڅ هم وفا ونه کړه ما ته ویل وایي زړه ما پورې خوره نو وښیار سړی هغه ده چې په بلې تجربه کې الله ویي عبرت ته د وښیارانو دپاره چې کافران یې ول ده چې خدای غرق کړي دي نو چې دی وښیار عبرت په واخلي هغه یې په نه خوره کوي کنې دغه عذاب بیا په ده باندې را روان ولولا کلمة سبقت من ربک که نه وایي یوه خبره چې پخوا لیکل شوې ده له جانب د رب د تانه دا مابین کې خبره پرېږدې و اجل مسمى او هغه نیټه مقرره د عذاب نه وای لکانه لزاما دا وایي بیا ځای عطف ته نو دا یې جواب ده دا عذاب به د خلکو سره لازم و چې ګناه یې کړی دستي به خدای عذاب ورکوه خو د الله د طرف نه مخکې فیصلې شوي دي چې عذابونه په آخرت کې ورکوي نیټه ورته مقرره شوې ده که دا نه وای نو د هر مجرم سره به د ده د ګناه په وخت کې عذاب دستي ورته راتله خو دا وایي خصوصا د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم شفقت او د هغه سترګې دي چې د الله محبوب ده د ده په امت عذاب زر په دنیا کې نه راولي ګورئ هغه ګناوې چې په مخکینیو قومو کې یوه یوه به په ښکاره شروع شوه خدای ټول امت غرق کوه په دغه امت کې بیا خاص کر په آخر وخت کې به وایي ټولې جمع کېږي هغه ګناوې او ټولې به په ښکاره وي خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رحمت عالم ده د هغه سترګې دي چې الله عام عذابونه نه به راولي څه به وي د تنبیه دپاره فاصبر على ما يقولون ای رسول الله صبر کو په خبرو چې دی کوي وسبح بحمد ربک تسبیح ویا سره الحمد رب تا قبل طلوع الشمس مخکې تر ختلو د لمر چې وخت سهار ده وقبل غروبها مخکې تر لوېدلو چې وخت مازدیګر سبح بحمد ربک ظاهره معنی خدا د تسبیح ویا سره الحمد دومه معنی تفسیر عجب ادا کړي سبح المنز کوا قبل طلوع الشمس د لمر ختونه مخکې چې د سهار مز ده او قبل الغروب چې د ماسپښین او د مازدیګر لمونځ دی خو تسبیح کوه بحمد کثره له شکر ادا کوله د خدای پاک لمونځ دی وکړه بیا د الله شکر وباسه چې ماته توفیق په دغه عمل راکړه سبح بحمد دوم د حمد دا معنی چې سهار لمونځ دی وکړه د خدای شکر وباسه چې الله تعالی ماته توفیق د لمانځه راکړه د عذاب د جهنم نه اخلاص کړه ځکه څوک چې په لمانځه باندې وای دوام کوي دغه لمونځ به په قیامت کې د لپاره دلیل وي د ایمان دغه لمونځ به د ده دپاره رڼا وي د لارې په پل صراط په رڼا تېرېږي قبر کې به یې د دپاره رڼا وي تر جنته پورې به رسوي او که چا لمونځ پرېښی د دنیا ژوند به یې تنګ وي زرکدن به یې سخت وي قبر زندګي به یې تنګه وي په پل صراط تېرېدن به ورته مشکل وي او سواله جواب یې ډېر سخت وي اوس نو چې لمونځ دې وکړو الله توفیق درکړو د دومره تکلیفونه اخلاص کړې نو حمد هم د خدای ادا کړه چې شکر د الله تعالی ماته توفیق راکړو بل لمونځ دې وکړو بیا د خدای شکر ادا کوه چې الله تعالی ماته توفیق راکړو د خپل عبادت خپل دوستي د خپل رحمت لایق یې وګرځولم ومن اناء الليل او تر د ساعتو د شپو نه فسبح لمنځونه کوله که ماښام نه ماخستن و اطراف النهار او په دواړو طرفو د ورځو کې عبادت خدای پاک کوه سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس د سهار منځ وقبل غروبها د مازدیګر منځ ومن اناء الليل لماښام د الماخستن منځ واطراف النهار د ماسپښین منځ یو قول اطراف النهار څنګه ده ورځ دوه طرفه لري د زوال نه مخکې یو نیمای ده د زوال نه بعد دوم نیمای ده د دواړو طرفو په مابین کې د ماسپښین منځ ده اطراف النهار
د دوه طرفو دی ورځي نو دلته مونځ دا به 15 وخته ذاتي جدا جدا شي. دوم قول دا ده چې اطراف نهار بیا هغه قبل طلوع الشمس او قبل الغروب د سهار او د مازیګر مست اشاره ده. تاکید حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى د قبيله نه ده. المنځ کوي ټول سهار مازیګر او د شپې څه ساعت ماسپښین، خو اطراف نهار د سهار او مازیګر ډېره پابندي کوي. د دغه دوه ولې ډېر تاکید ذکر کیږي وایي ځکه سهار وخت خوبي اکثر خلک په غفلت کې وي، د سهار مونځ ته پاتې کېږي، چا نه جمع پاتې شوی چا نه ټول مونځ پاتې شوی. او د مازدیګر وخت سرګرمۍ د دنیا وي، دکاندار په دکاندارۍ کې دغه وخت کوشش، زمیندار په زمیندارۍ کې دغه کوشش، چې اوس خاصه شپه را روانه ده بیا کار پاتې کېږي چې دا لږ خو وکړم. دغه لږ لږ کې شیطان حرص زور ډېر شي، د وایي د شیطان د سودا بازار ګرم شي، د شیطان د سودا بازار ګرم شي، خلک د شیطان سره سوداوي شروع کړي مصر پاتې شي. ځکه په دغه دوه وختو کې ډېر تاکید ده. او دغه دوه وختو کې چې د نفس مقابله سړی وکړه نو په دا نورو درې وختو کې وایي مقابله ده چې خدای پاک ورته اسانه کړي، چې هغه مشکل وخت ته په هغه کې تا مقابله وکړه په هغه اسانه کې الله ذاتي اسانه توفیق درکړي، هغه ورته اسانه کړي. لعلک ترضى ګوره د دغه لمانځه پایبندي کوه شاید چې ته به بیا راضي شي، په اجر خدای پاک په داسې بدې درکړي چې ته به بیا راضي وي. ولا تمدن عینیک مه اوږدوه نظر سترګې خپلې الی ما متعنا به هغه شي ته چې موږ ګټه ورکړې ده په هغه باندې ازواجن قسم قسم منهم دا کافرانو ته زهرة الحیات دنیا د ښایست ژوندون د دنیا د څه دپاره مې ورکړې لنفتنهم فیه چې موږ وازمویو دی په دغه دنیا کې. دغ طرف ته په روغبت سترګې مه اړوه چې د فلانکي دومره دنیا ده چې د مام وای، د فلانکي داسې موټر ده چې د مام وای، د فلانکي داسې بنګله ده چې د مام وای. د شوق په نظر باندې مه ورګوره، دا امتحان ده چې الله وی زه په دې باندې کوم. نور ورزق ربک رزق د رب ته خیر هغه ډیر خیر ده و ابقى هغه همیشه لپاره پاتې کېدونکی ده. رزق د رب ته هغه چې درکړی ده په دنیا کې قناعت په یغه کوه هغه خیر ده تر دغه دنیا نه چې هغه دوی په نارواو باندې ګټي او سبب د شر او د فتنې د دې لپاره ګرځي. و ابقى هغه رزق د خدای پاک چې په جنت کې درکوي هغه بیا ډیر باقي پاتې کېدونکی د تر دغه دنیایي نعمتو. یو طرف ته پام وکړه یا یې دواړه مستاق جنت ته ورزق ربک رزق د رب د تا چې جنت ته هلته چې الله تعالی درکوي هغه ډیر غوره ده د دنیا ته رزق نه. و ابقى هغه همیشه لپاره پاتې کېدونکی ده. وامر اهلک بالصلاه او امر کوه خپل بچیانو ته خپل کورنۍ ته په لمانځه باندې واصطبر علیها او ته هم کلک اوسېږه په دغه لمانځه باندې. مخکې مو ویلې انبیاو ته اول حکم دا ده چې د خپلې کورنۍ به اصلاح کوئ. وانذر عشیرتک الاقربین. او ابراهیم علیه السلام هم ځکه د خپلې اولادې په باب کې هم دعاوې کوي. دلته خو حکم ده چې لمانځه باندې امر کوه تنقید. مسله دا ده چې د چا اولاد وکلن شو د وکلنۍ په وخت کې به ذاتي امر د لمانځه ورته کوي. اگر که ګورې مکلف نه ده په لمانځه خدای پاکې نه پنیسي، لیکن امر به په کوي لمونځ به په زده کوي په وکلنۍ باندې دی چې لس کلن شو که لمونځ نه کو په ویې به یې سزا به هم ورکوي. لاس پرې کولو مخ ته ویلو خو نشته، خو څه چپړاس او څه لښتې مخکې شته. دا یې څه دپاره چې د کلکونې نه عادت شي د عبادت سره چې بالغ شي لمونځ به ذاتي ورته اسانه وي. د کنکونې په وخت کې د روژې ترغیب ورکوه. موږ خو یې کنکیانې په شوق نیسي، موږ یې منې کوو چې ته یې وس نه لرې. کنکونې نه شوق ورکوه. حتی یو صحابي وایي چې موږ به دومره کنکۍ روژې نیوې چې بیا به د لوږې نه ژړل به یې ټامبوس کې به م ورته جوړ و په هغه به م غلطول. د لوږې نه به یې ژړل بیا به م په دغه ساتري غلطول چې ټامبوس کې به م ورته جوړ و په هغو به م مشغوله کول. ماښام به نږدې و چې تر ماښامه ځان ورسوي چې د عادت شي د خدای د حکم سره. خیرات ورکوي، زکات ورکوي. چندې والا سړی راغی فقیر او مسکین راغی وایي د کنکي په لاس پې ورکوي چې کنکونې نه عادت شي د سخاوت سره. میلمه راولي میلمنو ته حجرې ته به الک ورږدی کوي، هلته به د ستړی مشي او د سلام اچولو د لاس مینځلو د دغو آداب ورکوي چې کنکونې نه میلمه دوستۍ سره عادت شي.
ولې عاقبت یې نشي خراب چې غټېږي مکلف کېږي نو نیک اخلاق په ده کې یې موجود که نه یې نوي پیدا کولی بیا ډېر مشکل دی. حضرت حکیم ابن حزام یو صحابي د 80 کاله زندگی په کفر کې تېره کړې ده، بیا چې مسلمان شوی د 80 کاله زندگی په اسلام کې تېره کړې، یو 100 کلو عمر یې و، پیدا شوی په کعبه مبارکه کې دننه ده. 100 غلامان 100 اوښان او غلامان، غالبا غلامان هم 100 دي، دا د کفر په وخت کې آزاد کړي وو. چې اسلام راوړ بیا د نبی علیه السلام نه پوښتنه کوي چې هغه اعمال دې ما قبول دي چې غلامان مې آزاد کړي، هغه اوښان یې 100 وقف کړي وو، مسکینانو ته یې ورکړي وو. نبی علیه السلام ورته اسلمت علی ما اسلفت. دغه ښه توجیه دا ده، د کفر د وخت عمل ته خو اعتبار نشته، دا معنا یاده ده چې د هغو نیک عملو په برکت ته مسلمان شوې، چې کفر په وخت کې هم نیکي درسرې وه، خدای پاک یې ثمره دا کړه چې پسې مسلمان یې کړې. یا دا معنا د هغو سخاوت د ملکې سره مسلمان شي، ځکه اوس په اسلام کې دی نه دی، دغه سخاوت درته مشکل نه ده. پس د اسلام نه هم دغسې اوښان آزاد صدقه کړه، غلامان یې آزاد کړه. نو وایي چې د مخکې نه سړی عادت وي، وروسته ورته مشکل نه وي. دا تصوفو کې، ریاضاتو کې، مشقاتو کې، تکلیفو کې، د نورو طریقو کې ډیر دي. عالم خلق اصلاح اول د تزکیه راولي، ځکه نفس د نورو ګناو سره عادت وي، ته د یغه نه چې را اړه یې لکه حقیقت چې وربدلې علالې مړکې نفس په وژنې، بیا به د خدای عبادت او بندګۍ ته برابرې نو زور غواړي. او څوک چې داسې وي چې رب کریم د مخکې نه د نیکۍ اخلاق په ده کې پیدا کړي، لکه بعضې صحابه وایي چې موږ نه په کفر کې زنا کړې ده، نه مو پس د اسلام نه کړې ده، ځکه د اوله نه خدای په فطرت کې دا خبره بده ورستلې چې دا قبیح عمل ده. نو هغه ته بیا وروسته عمل اسانه وي. نو د کنکتوب نه چې سړی وایي د نیکي سره عادت شي، پس د بلوغ نه اسانه وي. دا موږ خلک ټوکې کوي په یو نیم سړي باندې وایي مور یې ډېر کلک تړلی، چې هر څومره خوارۍ پورې وکړي یوه روپۍ به نه کتل پیدا، مور یې وایي ډېر کلک تړلی. خبر په دې کې ده چې ناشنا وي، ناشنا. نو الله تعالی وی خپل اهل ته امر کوه په لمانځه باندې، او خپل هم کلک اوسېږه په لمانځه. لا نسألک رزقا، الله وی موږ د تا نه د روزي مطالبه نه کوو. په دغه ته نه یې ذمهوار چې خپل ځان ته روزي برابرې، نه په دغه ذمهوار یې چې خپلو زمانو ښځو ته روزي برابرې. چې وایي خو زه څه وکړم، نو خو ډوډۍ خو به پیدا کوې لکه دا موږ خلک چې وایي. ولې الله څه وي؟ نحن نرزقک، زه رزق در کوم، د رزق ذمهوار خو دې زه یم. والعاقبة للتقوى، ښه خاتمه د هغه خلکو دپاره ده چې څوک پرهیزګاري کوي. دنیا کې هم خدای ښه ژوند برابروي. بل ځای کې آیت راځي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. څوک چې د خدای نه ډارېږي د تکلیفو نه بې خلاص کړي، رزق به د یو طرف نه ورکړي چې ده به ګمان هم نه وي. صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته شکایت کوي چې یو زوی مې درلود، هغه کافران وویني، اوس مور ډېره بده ورځ کې ډېره ژاړي، او کور کې مو داسې مسکنات د کار سړی مو دغه و چې د سهار و بېګانه لرل. حضرت پیغمبر علیه السلام ورته وویلې ته او ښځه دواړه په ذکر زور وکړئ، لا حول ولا قوة الا بالله ډېر بیایي. دی دغه ذکر شروع کړ. څه وخت بعد هغه زوی کافرانو بولی ده خپل کارونه پکې مالونه په پیایي، خو دی یې ورسره دی ورته ناست دی خدمت به ده کوي. هغه ویده شوه، د مال را مخته کړ، ټول مال یې خپل کور ته راورسوه، د کافرانو نه راخلاص شو، د مشکل نه هم خلاص شو، رزق هم خدای ورته برابر کړ، غنیمت مفته باندې راغی. الله دا آیات نازل کړ ومن یتق الله یجعل له مخرجا، څوک چې د خدای نه ډارېږي د مشکل نه به هم خدای خلاصوي. او ویرزقه من حیث لا یحتسب، دې طرف نه به رزق ورکوي چې ګمان به یې نه وي. حضرت حبیب عجمی په باب کې غالبا راځي. دا یو لوی سودخور و، د سود معاملې کولې، او دومره د سود معاملې وې چې روزانه خوراک د سود نه و. نن دغه ورغلی وخت پوره ده، روپیو شی نشته، څه لرګي ته راوړي، دغه ورغلی څه پیازو مثلا پټاټې ته راوړي، دغه نه غوړي راوړي، روزانه ګزاره یې په دغه وخت. د حسن بصري صاحب په مجلس یې وخت کې تېرېږي، هغه خپلو شاګردانو ته وعظ و نصیحت شروع کړی دی، ورغلی پکې کېناست. په دا یو مجلس کې خدای پاک د ده په زړه کې داسې یو اثر پیدا کړ چې د سود نه یې توبه وایسته. اعلان یې وکړه خلکو ته، چا چې څومره روپۍ په ما باندې وي سود کې مې چې ترخوړلې راشي چې بېرته یې درکړم.
چې څه و په کور کې ټول یې ورکړو، حتی وایي صرف د غاړې کالي ورپاتې شو، نور څه نه و. نو لوږې شروع شوې. ښځه ورته یې چې اوس په هغه ترکارۍ لاړې ختمې شوې، مړۍ لاړې ختمې شوې، مزدوري خو وکړه. دا یې لاړ بیا د حسن بصري مجلس ته ټوله ورځ یې د هغه سره تېره کړه. خوند ورته پیدا شو. بېګا راغی، څه دې راوړل؟ هغه سړي سره مزدوري وکړه، خو تر اومې نه غوښته، شرمېده. راته ویې ویلې ډېر نیک سړی ده، نیک ذات ده، ما ته حیا راغله، راته ویلې 3 ورځې بعد به یې درکړه. سبا ته بیا ورغی، ټوله ورځ یې هلته تېره کړه. 3مه ورځ بیا ورغی، ټوله ورځ یې هلته تېره کړه. چې ماښام راځي کور ته یې ځان سره یې سوچ وکړو چې ښځې ته خو دې وعده ورکړې وه چې ما د داسې ذات سره مزدوري ده چې ډېر نیک ذات ده، او 3مه ورځ ما ته مزدوري راکوي، او هلته شی شته نه. نو یو کڅوړه یې د ځان سره واخیسته، ښه ګیب کې واخیستې، چې د اوله نه یې ووینم زړه یې دومره خوشحاله شي چې د خوراک یې وړم چې خو یې راوړم. کور ته چې راغی، چې ماښام د ناوخته کور دروازې ته راورسېدو، چې په کور کې دننه د تودې پخې مړۍ بوی ورغی. چې راننوت کور کې یو تازه مړۍ پخې شوي دي، او د خوراک ترکاري مرکاري شیان هم سرکې مرکې نور شیان هم موجود دي. ته خو افغانۍ پټه کېښوه، هلته چې هغه ولده، نو یوه نه یې پوښتنه وکړه کور کې کډې نه، چې دا مو دې کومه نه کړه؟ وایي هغه تا چې د چا سره دا 3 ورځې مزدوري کړه، یغه اوښ په خوراکي شیانو بار را لېږلی و، دروازې ته یې اوښ وتروه، چې ورته ووایه چې ته دې ما مزدوري که، زه به د تا په روزانه کې زیادت وکړم، ما ته داسې مزدوري که، زه به روزانه کې زیادت وکړم. احمد ضیاء خلیفه صاحب مبارک تعالی جنت الفردوس نصیب کې ما ته یو وخت کې قصه کړه. وایي کور ته به چې راتلم، یو ځای کې مې امامت و، دغومره روپۍ به راسره وې، د جمعې په شپه چې رابغلم مېلمانه ته ډوډۍ موډۍ به مې تیاره وه، هغه به یې وخوړه. چې کور ته تلم، څو وارې داسې پېښه ده چې بېرته به وتم، کور کې به راته ویلې چې غوړي نشته، چای نشته، ګوړه نشته، پلانکی شی نشته، پلانکی شی نه. ما به وایي ځان په واچو، ځکه روپۍ به نه وې راسره. لاړم چې بیا به جمعې ته راتلم، دا شی به بیا په کور کې موجود و. وایي یوه ورځ مې د خپل کور کې پوښتنه وکړه چې تاسو ویلې دا یو شی نشته، دا خو شته. وایي ویلې چې ته په دغه لار لاړې، د دې خوا نه یو سړي خر بار په دغو شیانو رابر کړی و، رایې وه چې دا خلیفه صاحب راولېږل، چې تاسو ورته ویلي و، سودا هم تر غوښتې وه چې چای نشته په کور کې، ګوړه نشته په کور کې، پلانکی شی نشته. خلیفه صاحب مبارک ما ته راویلې چې دا وروړه، هغه دغه دی. د کشتم خلیفه صاحب مبارک واقعي او طالب مولوي صاحب راته بیانوله. وایي ویلې چې یو طالب ویلې چې زه ورسره ناست وم، دا توشکه باندې ناسته، یو وارې دا توشکه غلې راجګه کړه، بیا غږېدو، بیا یې غلې راجګه کړه، 3 وارې چې راجګه کړه. وایي طالب ویلې ما پسې پام و چې 3 وارې راجګه کړه چې هلته زرګون پروت ده. نو طالب ته ویلې الله په کور کې یو شی هم نشته، دا روپۍ یېسه، په کور کې یو شی هم نشته، نه چای شته، نه ګوړه شته، یو شی هم نشته، ټول خلاص شوي دي. په هغه مسکنت کې چې دا موږ ته معلوم دي، دا د خپلو مشایخو حال موږ ته معلوم ده، چې کشتم خلیفه صاحب مبارک اوس یو زوی لري، هغه هم طالب ده، چې د دنیا نه تلو 1500 روپۍ هم نه دي تر پاتې شوي، خو 45 تقریبا حجونه وکړه. هغه ورېرو ویل قسم ده که په دا پوهېږو چې د حج شپې راځي، دی کله په کراچۍ کې داخله، په کوټه کې بیا زیری ورشي چې داخله درته شوې ده، چې دا روپۍ توپ پرې کوي، د کومې خوا نه هغه کېږي. سلام ګل خلیفه صاحب ویلې وخت کې زه ورغلی وم، وایي د حج منظوري راغلې وه، ما وایي زیری خوشحالي دپاره مبارکي ورکړه. ده وایي ما ته پټه کیسه وکړه چې سهار په مراقبه ناست وم، د مراقبې په حال کې په توره درېشي کې یو څوک راغله او راته وویل چې سږ کال د تا د حج حکم لغوه شوی، د حج ته به نه ځې. ټوله ورځ مې وایي په خفګان او پریشانیو په ژړا تېره کړه. چې کله مازدیګر په مراقبه شوم، په سپین لباس کې سړی راغی چې حکم منسوخ شو، تا ته منظوري وشو، ځې به چې خدای یار په حقه سړی ونیسي، یرزقه من حیث لا یحتسب، نه به د ګمان وي، نه به د شناخت وي، نه به د پېژندګلوي وي، خدای به زړه ته ور واچي. احمد ضیاء خلیفه صاحب مبارک ویلې، هغه دی خلیفه صاحب مبارک ما ته حکم وکړو چې ځې به وطن ته. اول چې مجاهدین کامیاب شو، وطن ته به ځې، دا خدمت به هلته کوي. ما وایي یو څادر مې و، هغه هم په یوه ورځ رانه ورک شو، د کرایې مې یوه روپۍ نه درلوده، خلیفه صاحب ته مې نه شوی ویلی.
نو حیران یم چې اوس څه وکړم چاته 90 روپۍ غواړم بېګا شو نو سبا ته به ځم چې ماخستن سړی راغی ما د نوم پوښتنه یې وکړه چې چا زه ور وکړم چې بیا راغی کوټې ته نو نه پوهېږم 2000 وي که 3000 روپۍ راکړې کوم ځای نه راغلی دی کوټه نه نو څنګه راغلی دا روپۍ چشتې پاره دي وایي دا زه په بندیخانه کې قندار کې بندي وم کمرستیانو بندي کړی وم هلته ما خوب ولید چې کوم ولي ځای اوس رانه ویرده چې دغه راته وویلې چې ته به سهار ته خلاصېږې خو دومره روپۍ به د وردګو خلیفه صاحب میرانشاه کې ده احمدجان خلیفه صاحب هغه ته ور وړې کندهار په جیل کې پروت نه شناخت شته نه تعلق شته هلته په خوب کې ویني بیا چې راخلاصېږي ورغی هلته هغه د لارې خرچې او اسباب خدای پاک ورته برابر دغسې ډېر ملګري یو مجاهد اوس شهید شو ما ته ویلې یو ورځ وایي دا کوټ کې غالبا نو په کانګو کې داسې حالت په ما راغی و کشر ځوان و خو سخت تکړه ځوان و وایي داسې حالت په ما راغی 1 روپۍ نه وه راسره د سړک په غاړه ناست یم زړه مې هم په تنګ ده چې بازار ته تللی وای خو د هغې ځمکې نه تر بازاره 15 روپۍ کرایه وه دا 15 روپۍ هم دماغ سره نه وي نو سوچ کې ناست یم چې کور په وطن کې ده دلته ته د ده بازار 15 روپۍ هم نه لرې په دغه چورت کې ناست یم وایي ډبه ودرېده قسم یې خوړ اوس شهید ده چې سړی راکوز شو منډه باندې راغی لکه دا ډبه یې ودروله دا ډبه یې ودروله سړی راکوز شو په منډه راغی 1500 روپۍ راکړې بېرته یې منډې کړې ډبې ته وخو ډبه روانه شوه دا چې یو وارې سړي په خدای پاک یقین وي چې الله روزي رسان ده قسم ده الله یې ورکوي او چې په خپله کوشش باندې سړي اعتماد و قسم دی کوي خوند واخیست نو الله تعالی وایي لا نسألک رزقا د تا نه د رزق پوښتنه نه کوم چې تا ځان ته ولې دنیا ونه ګټله زمانو ته دې ولې ونه ګټله ولې نحن نرزقک زه رزق در کوم نور کوشش ته کوه آخرت خپل برابروه په عمل والعاقبة للتقوا ښه خاتمه لپاره د پرهیزګارانو ده وقالو دا کافران وی لولا یاتینا بآیت من ربه ولنا راوړي د نبی علیه السلام موږ ته یو معجزه له طرفه د رب خپل نه چې هغه موږ یې تر غواړو الله تعالی وی تر دغه نه غټه معجزه څه ده چې په دغه قرآن کې د تورات خبرې تاسو ته کېږي د انجیل خبرې تاسو ته کېږي د زبور خبرې تاسو ته کېږي د صحایفو مقدمه او خبرو تاسو ته کېږي پخوانیو دینونو هم خبرې تر دغه نه غټه معجزه بر چی غواړي اولم یاتیهم آیات راغلی دوی ته بینتون یو ښکاره دلیل ما فی صحف الاولی هغه شی چې مصدق ده په هغه شیانو چې پخوانیو کتابو کې دي الله وی قرآن مې ورنازل کړو پیغمبر علیه السلام مې ورولېږه دې دپاره چې بیا دا یې نه وی چې خدای موږ ته خو پیغمبر نه ورغلی ګورې عذر مو بیا شته نه ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله که موږ دوی هلاک کړی وای په عذاب سره پخوا تر د قرآن او تر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لقالو دوی به ویل ربنا لولا ارسلت الینا رسولا ای خدای پاکه موږ ته دې ولې پیغمبر نه رالیږو فنتبع آیاتک من قبل ان نزل ونخزا چې موږ متابعت کړی وای د آیاتو دې ته مخکې تر دې نه چې موږ ذلیله او شرمنده شو په دنیا او په عقبه کې قلت ورته كل متربص هر یو انتظار کوونکی د خپل عاقبت فتربصوا انتظار کوي فساتعلمون نظر د کوی بشي من اصحاب الصراط السويه څوک د سملیار چفتند و من اهتدى او څوک په سملیار باندې روان د لارې پیدا کړي